چل وکړو دا ګاډي؟ یاره خان لالا دا بارګین والا سره مې خبره کړې او د ورځ پکې به انشاءالله ګاډی راته میلاو شي. صحیح دی او که نه لږه تادي کړو. نو وبشي خان لالا وبشي انشاءالله. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ ښه کښېنئ کښېنئ کښېنئ. لکه تر زویه څنګه یې؟ ښه څنګه حال دی؟ خیر دی؟ برابر یې ټیک ټاک. څنګه چل دی؟ پټي مټي مو وکرل که نه؟ یاره مونږ خو هغه خپل پټي وکرل خو ستاسو هغه منظومه اډی پاتې ده. ما یې څنګه چل کوئ؟ تاسو یې کړئ که نه؟ د شیوه کې زموږ ځای لرې تاسو یې ځانه وکړئ که نه؟ یاره دا خبره خو دې مو ښه وکړه او زموږ ځنګل لرې تاسو یې ځانه وکړئ. صحیح ده؟ صحیح ده انشاءالله. بیا به یې وکړو لاکانو سبا یې وکړئ بیا. صحیح ده لالا. اووې تره دا زامن خو څه خواږه خواږه نه دي یاره. زه څه بندوبست په ولو کړو ده. بیا موږ ورځو د دنیا شي کارونه را په غاړه دي. صحیح ده؟ هلکه کښېنئ که نه زموږ سره څه چیرې وټی وکړئ بیا به ځای زه صحیح شو ځای ورشم. السلام علیکم. السلام علیکم. په مخ هم ښه. السلام علیکم. لالا دا ډېره غلطي ونه کړه چې جلدي دا ځمکه ورکړه. او کنده ډېره غلطي وکړه بېل ځمکه ورکړه. دنیا معلم دی مانه یو دوه پټو پکې پته نه لګي. مړه دنیا شی معلم دی یاره. یا هغوی کړلي یا موږ تر زامن یو چې هغوی دې وکړي که نه؟ لالا سلام علیکم. څنګه دی؟ ګوره لالا تاسو ډېره غلطه خبره وکړه چې هغوی ته ځمکه پرېښوله. ګوره نن سبا په چا اعتبار نه کوي که سبا د هغوی زامن راولوشي نو هغوی به دعوه وکړي نو بیا به څه کوي؟ دا خبره خو دې صحیح ده. سلام ملک صاحب. وعلیکم سلام. کښېنئ لکه څنګه دې را پېښه وکړه؟ یاره ملک صاحب که خفه کېږه نه یو تپوس وایه. بله ورځ چې تاسو د تره زامنو ځمکه پرېښوله نن سبا خو څوک دونه ښه نشته چې چا ته ځمکې پرېږدي. بلکل. خو دا ځمکه هم ستاسو. هغه څنګه؟ ګوره نیکه خو م یو و او بلکل دی که نو بیا ولې د هغوی ډېره ده او ستاسو کمه ده؟ یاره دا خبره خو دې څه وزن لري. یاره او خان لالا بلکل صحیح خبره ده. دا د مراد روري دا ستاسو هغه اډی ده. زه درته وایم ویې کړه دا ستاسو ده او ستاسو به وي. یاره او که نه هرسې هر دې شی وګارېسه که نه چې ټیکټر والا ته ووایه چې سهار د خیر راشي او دا پټی واړئ. صحیح ده؟ خانجي بېغمه شه. او که نه صحیح ده. سوال یې تر زامنو څه کوئ خانه؟ چا پټۍ کړی؟ لکه تره زویه مشر ورور یې راته پرون پخپله ویلي وي دا پټی دی ځان له یې وکړئ. زما د مشر ورور ما څه کار نه کوي. پته به یې سبا لګي تاسو یې کړی که مونږ پته به یې سبا لګي تاسو یې کړی که مونږ یې کړو. لوبه مې ګرمه کړه اوس به یې پته لګي. هلکانو څنګه چلم وکړه؟ پټۍ واړوله که نه؟ یاره خان لالا تره زامنو خو خبره لانجې ته واړوله. ښه لانجې ته یې واړوله. دوی بله ورځ څه وي نن یې خبره لانجې ته واړوله. سلام ملک صاحب څنګه لګي؟ وعلیکم سلام. خفه کېږه نه دی یو خبره بیا کوم. ښه وایه. ګوره ما درته وی چې دا پټۍ وکړئ خو تاسو کله منئ. ګوره قبضه یې کړه درله که نه نه دا به تیزو د ټوپک په زور اخلم. راځئ هلکانو. ځای ورشئ ده. قرآن ته دې خیال یې زمونږ پټي کړي. اوس به ډاکټر راشي دا پټي به واړو. د چا ځمکې کری؟ نن دله دا قصه ختم. د خدای ظالمانو دا ځمکې دا حجرې او دا پټي دا هر څه پاتې دي. د خدای ظالمانو ټول د تره زامن وای وروڼه وای په یو بل نظارېدی او په دې معمولي ځمکو او په دې پیسو باندې مې یو بل ویشتو. د خدای او د رسول خاطر وکړئ پښتنو چې په یو بل په منځ کې دا جګړې پرېږدئ. دا ځمکې دا حجرې دا ګاډي دا هر څه پاتې دي. ټول یو موټی شئ او د نورو ته یو موټی شئ. یو مهرباني وکړئ په خپل منځ کې دا جګړې پرېږدئ.